د نورو خلکو لاس زما ګریوان ته نه رارسي ته مې د کور سړی ته د شانه وار مه کوه او دلته بلا خلکو د حق په وینا سر بیللې منصوره بس که ته د حق اواز په جار مه کوه دومره ړانده دي چې زما غربت بیخي نه ویني زه خو د خپل ارمانونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه او چې د شملې په ځای کې مرې د لوپټې په سر کې د دې ځوانانو د سرونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه ولاړ د خدای ته زړه او ذهن کې دنیا یادوي د بعضې خلکو د منځونو ته حیران پاتې شم د دې خلکو ضمیرونه دي مړه شوي دلته هر شو ایمانونه ځای په ځای او مندرونه بتخانې دلته محفوظ دي شهیدان شو جماعتونه ځای په ځای ډېره مننه یا منصوره زما مور زما کعبه ده ترېنه وکړم طوافونه ځای په ځای قلم دلته ارزان شو د ټوپک قیمت اوچت شو چې پام ورته کوم دې هاریې ته جړا راشي ډېره مننه او نفرت کوه څه نشته محبت سړی بدنام کی دې سوچ ته یم حیرانه زمانې ته جړا راشي ډېره مننه یار د نامې ودروئ جنډه زما په قبر خوراک یې د جانان سره لوپټه زما په قبر ډېره مننه یو چاته مې د مینې احساس وشو خو بې وخته یو چاته مې د مینې احساس وشو خو بې وخته بېګا یې تېره کړې ټوله شپه زما په قبر ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې ستاسو به د هغه دغه شاعري ډېره زیاته خوښه شي په لږه موده کې خلکو د دغه شعر واورېدو خوښې کو اوس هم خلک غواړي چې دغه زلمي سره نور هم ناستي وشي د مردان د سیمې شمسي روډ ګلباغ او دلته زموږ سره زموږ ډېر خوږ ملګری منصور غفاري صاحب نومیږي منصور صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړو ژوند هم څنګه روان دی شکر دی ستاسو هم ډېره مننه چې موږ له دومره رالې ها منصور صاحب زموږ د کتونکو ته دا لږه واضحه کوي چې تاسو په مردان کې د کوم ځای او د خپلې شاعرۍ آغاز هم کله و زه خو په مردان کې چې دی نو ګلباغ مدینه کالوني دا غځی یم او شاعري چې دی نو ما غالبا یو کال وشو چې سټارټ کړې ده صحیح ده نو هغه اثرات خو به د پخوا نه و که نه بس یو کال کې بس شاعري هم شروع کړه اثرات هم راغله نه جي نه اثرات خو د پخوا نه و زه چې وړوکی یم نو زما ډېر زیات شوق و د وړوکوالي نه زما شاعرۍ سره شوق و نو داسې زده کړه مه کړه داسې مطلب چا دله اصلاح کړي څوک داسې استاد خپل ګڼي او چې ما چې ړومبنی غزل ولیکو د غزل نه مخکې زما اصلاح نه و شوې نو ړومبنی غزل چې ما ولیکو نو موږ سره سکول کې زما یو استاد و مصطفی کمال صاحب هغه ټایم کې راغلی و نو ما هغه ته غزل وښو نو هغه ما له هغه ټایم کې د ډېر ډاډ هم راکړو غزل کې را سره محنت وکړو ما ته ویې چې په کاپیه او په ردیف باندې پوه کړم نو بیا د هغې نه بعد هغه زما استاد و ما سره به غزل کې محنت کو ما چې به کله م شعرونه ولیکل هغه ته به مې ورولېږل بیا سجاوتي صاحب را سره هم محنت وکړو مشتاق عدل صاحب زما استاد دی نو داسې څومره شاعري به دې لیکلي چې شاعري خو ما لږه کړې ده 200-250 غزلې وي دا خو دې بیخي لږه کړې ده صحیح ده نو څه کتاب میتاب شکل به وله ورکوې که نه جی کتاب ته خو مې دې ټایم کې لا اراده نشته انشاءالله چې کال نیم پس به بیا که الله دغه صحیح ده نو ټولنو کې ناستي کې او چې یو دوه مشاعرو له بتلم یو په دې مردان کې په بینک روډ باندې جمعې په ورځ او یو په دې رنګ روډ چوک کې پانوس ادبي ټولنه هغې ته بتلم صحیح ده ډېر ښه شاعران ورته راځي صحیح ده نو زه وایم چې د ملګرو ته څه کلامونه وړاندې کړي خپل ډېره مزه کوي ښه جي ولې نه د سپینو خلکو تورو زړونو ته حیران پاتې شم د ځینو خلکو د نیتونو ته حیران پاتې شم دومره ړانده دي چې زما غربت بیخي نه ویني زه خو د خپلو ارمانونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه او چې د شملې په ځای کې مرې د لوپټې په سر کې د دې ځوانانو د سرونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه چې د شملې په ځای کې مرې د لوپټې په سر کې د دې ځوانانو د سرونو ته حیران پاتې شم او په زړه نفرت په خوله د مینې محبت خبرې په زړه نفرت په خوله د مینې محبت خبرې د چا د خولې خوږو لفظونو ته حیران پاتې شم
او ما ته اوس هم ستا د دروغو وکالت شروع کړي تا ته حیران شم ستا خطونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه ولاړ د خدای ته زړه او ذهن کې دنیا یادوي د بعضې خلکو دې منځونو ته حیران پاتې شم او د یار په یو خندا د یار ټول ستمونه هیر کړي منصوره ستا د عادتونو ته حیران پاتې شم ډېره مننه داسې د چا نه څه متاثره وي که نه بس شاعرۍ سره د خپل شوق نه چې شاعرۍ سره مې خپل شوق صحیح کلام ووري ډېر مې ولیدل نیتونه ځای په ځای په دې هار کې نفرتونه ځای په ځای ډېره مننه تنهایۍ کې څه مې څه چغې وکړم جړوي مې ستا یادونه ځای په ځای او خپل غربت ډېر ملامته کړم یارانو راته کېږي پیغورونه ځای په ځای ډېره مننه د دې خلکو ضمیرونه دې مړه شوی دلته هر شو ایمانونه ځای په ځای او مندرونه بتخانې دلته محفوظ دي شهیدان شو جماعتونه ځای په ځای ډېره مننه یا منصوره زما مور زما کعبه ده تېنه وکړم طوافونه ځای په ځای غفاري وروره دا راته ووایه چې د شعر و شاعرۍ نه علاوه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې به سوال دغه وي چې په عام ژوند کې څه کوي تعلیم کوي روزګار کوي څه کوي ما خو عام ژوند کې چې نو صرف تعلیم کوم دې ټایم کې اوس مې د میټرک اگزام ورکو صحیح ده نو بس الله پاک دې په ښو نمبر پاس کا امین کلام به وورو ډېره مهرباني ده د یار د سترګو په بڼو کې هم احساس نشته په دغه غشو نیزو کې هم احساس نشته ډېره مننه ما ته یاداشت ستا د دروغو په بار بار راکوي ستاسو د کلي په کوڅو کې هم احساس نشته ډېر او دوی همیشه د بېګناه په سر ګزار کړی دی دوی همیشه د بېګناه په سر ګزار کړی دی د وخت د جبر تماچو کې هم احساس نشته ډېره مننه یو بدمني بل ستا بېلتون مې په بار بار جړوي یو بدمني بل ستا بېلتون مې په بار بار جړوي د بعضې حادثو کې هم احساس نشته او چې پکې ګورم بېخور د محبت راکوي چې پکې ګورم پیغور د محبت راکوي زموږ د کور په آینو کې هم احساس نشته ډېره مننه او منصوره داسې معاشره کې رالوی شوی یم دلته د وینو په رشتو کې هم احساس نشته ډېر ښه د زړه کې یو ارمان چې ته دا داسې بس زما زړه کې خدای خبره ده چې امن راشي نو ډېره به ښه صحیح نو نور به څه د ورځې ګزاره کوم شپې ته جړه راشي اشنا ستا د یادونو قافلې ته جړه راشي ډېره مننه خالق خپل غربت دومره بدرنګه کړم قسم دی چې ګوره ماینې ته نو سحرې ته جړه راشي او زموږ د محبت پکې نیمګړی داستان پروت دی چې راشم ستا کوڅې ته جړه راشي ډېره مننه قلم دلته ارزان شو د ټوپک قیمت اوچت شو چې پام ورته کوم دې هاریې ته جړه راشي ډېره مننه او نفرت کوه څه نشته محبت سړی بدنام کی دې سوچ ته یم حیرانه زمانې ته جړه راشي ډېره مننه او د امن په لټون لاړو په خاورو کې دفن شو دا ځکه د منصور دې جنازې ته جړه راشي اوس هغه نه راځي لاليه انتظار مه کوه انکار یې دومره ځله کړی دی چې شمار مه کوه ډېره مننه او زما بیا شک راځي بس دا خبرې پرېږده که نه خپلې خبرې وکړه ذکر در اعبار مه کوه ما نه زما د مور هغه خبره نه هېرېږي زما ګلاب بچیه چا باندې اعتبار مه کوه او جدایي سخته وي له مرګه ولې نه پوهېږي لالیه زر کوه ما ووجنه انکار مه کوه ډېره مننه د خلکو سترګې درپسې دي ولې نه پوهېږي کله چې هم روزي د کوره نه سینګار مه کوه ډېره مننه او د نورو خلکو لاس زما ګریوان ته نه رارسي ته مې د کور سړی ته د شانوار مه کوه ډېره مننه د نورو خلکو لاس زما ګریوان ته نه رارسي ته مې د کور سړی ته د شانوار مه کوه او دلته بلا خلکو د حق په وینا سر بیللې منصوره بس که ته د حق اواز په جار مه کوه د یار د نامې ودروي جنډه زما په قبر خوره کې د جانان سره لوپټه زما په قبر ډېره مننه یو چاته مې د مینې احساس وشو خو بې وخته یو چاته مې د مینې احساس وشو خو بې وخته بېګا یې تېره کړې ټوله شپه زما په قبر
او د ګل نه مې نفرت کېږي ګلونه بې وفا وي چې کینه د اشنا سره ګل دسته زما په قبر ډېره مننه د کلي هر مین راځي د امن دوا غواړي اوس هر ماښام بلیږي یو ډیوه زما په قبر ډېره مننه او ویل یې ته به خان داسې نه چې په ژړا شي چې بین لې منصوره حوصله زما په قبر منصور غفاري ډېره مهرباني ډېره مننه چې موږ سره کېناستې په اخره کې څه غوښتنه څه پوښتنه چې څه دي په زړه یې بس زمونږ د کتونکو زه خو بس د عوام ډېر زیات شکرګزار یم چې دې مالې په دې لږ وخت کې دومره ډېره مینه راکړه او د دې ډېره مننه کوم چې دې مالې دومره سپورټ راکړو اکثر ما ته خلک دغه کوي چې تا نه ځان ورکېږي ته چا ریپلی نه ورکې نو زه هغې ته وایم چې زما وټساپ کانټیکټ ما په فیسبوک ورکړی دی څوک هم ما سره کنټیکټ کول غواړي نو ما سره کولی شي صحیح ده زما ټیک ټاک اکاونټ هم بس دغه دوه اکاونټ دي زما نور اکاونټ نشته دا په سکرین چې ښکاري دغه او چې دغه دوه دي نور په فیسبوک باندې هم زما یو پیج دی او په یوټیوب باندې هم زما یو پیج دی نور چې کم دی هغه پیج جوړ شوي دي صحیح ډېره مهرباني ډېره مننه نو بس موږ سره په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ بریالي اوسئ